د زابل امنیتي مسؤلین وایي د یادو کورسونو ترڅنګ یې 1280 موټرو ته موقتي او عمومي پلیټونه توزیع شوي چې له درکه یې څه کم 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. ټرافیکو مدیریت تقریبا څه کم 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي او یاد عواید د دولت و خزانې ته سپارل شوي دي. او په زابل ولایت کې د کندهار کابل پر لویه شهره باندې د غټو او کوچنیو موټرو د موټر چلوونکو لپاره په سیاره توګه باندې چې پلیټونه وخت پر وخت باندې دایریږي چې د موټر چلوونکو د موټر چلونې کنټرول ترسره کوي. په همدې حال کې ځینې موټر چلوونکي وایي ټرافیکي پیښې د لیسنس د نشتوالي او ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته کیږي. خو اوس یې کچه ځکه کمه شوې چې خلکو د لیسنس اخیستلو ته مخه کړې ده. د دوی په باور دولت باید ټول موټر چلوونکي مکلف کړي چې لیسنس ترلاسه کړي، ځکه لا هم یو شمېر کسان بې لیسنسه موټر چلوي. خلکو لیسنسان جوړ کړي دي، باید چې دا نور خلک هم جوړ کړي چې څوک لیسنس نه ولري. هغو خلکو ته پکار دا نه ده چې موټرواني وکړي. اوس رش کشته بیروبار ډېر ده، سر د خلاصو مخکې ډېر مشکلاتو سره مخامخ ولو. اوس باید هر سړی وکړي چې لیسنس واخلي، زده کړې وکړي. مخکې ډېر مشکلات ولو د دغه سره د ټکرو، له موټرسایکلانو، د موټر هر څه سره مشکل. همداراز ځینې ولسي وګړي د ټرافیکي وضعیت ښه والي ته خوشبین دي. دوی وایي د پخوا په پرتله ټرافیکي پیښې کمې شوي، خو دولت نه غوښتنه لري چې لا هم جدي اقدامات وکړي. دا خواهش ده چې ډېر ټرافیک ودرېږي، پر ډېرو ځایونو باندې د خلکو څخه ګڼې ګوڼې څخه خلک وژغوري، له هغه څخه احتیاط وکړي. دا غوښتنه ده چې دوی کله یا سړک په حریم کې وي یا د سړک چې اوړي شاوخوا باید دواړه طرفه چیک کړي، چې ښه اطمیناني سو باید تر سړک واوړي. باید موټروانان و خلک احتیاط وکړي. بیا باید دولت باید بار ځای کې دغه وکړي، ترافیک ورته وټاکي، ترافیک دغه بندوبست ورته وتړي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول زابل کې ټرافیکي پیښې یوه مهمه ننګونه وه. خو وخت ناوخته یې ګڼو خلکو ته مالي او ذهني زیانونه اړولي دي. خو د زابل د سیمه ییزو چارواکو وروستي اقدامات دا ښیي چې د ټرافیکي نظم د ښه والي لپاره ګامونه پورته شوي. محمد عالم، امید راډیو، زابل.